رب العالمین ته د ټول عالم بچا الله الله زمون الله الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مولوی حافظ محمد ادریس فاروقی د چمن څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، یو سړی د انارو کریټ ډکوي. د کریټ په پای کې وړوکي انار ږدي چې کله په هغو وړوکو انارو باندې یو کاغذ خپور کړي، د پسې بیا لږ غټ انار ږدي چې په دې لږ غټو باندې بیا کاغذ خپور کړي، نو د کاټن په سر کې او د کریټ په سر کې غټ غټ انار ږدي. دا کار د شریعت له نگاه او له نظره څخه څنګه دی؟ فقها لیکي کم بایې چې دا انار په دې شکل باندې په یو مشتری او په یو ګیراک باندې خرڅوي، دا ورته وایي چې په دا سر کې ډیر غټ دي، دې پسې لږ واړه دي او په پای کې بیخي واړه دي. مشتری ته د دې کریټ او د دې کاټن هغه ټول مشخصات بیان کړي او مشتری په دې باندې راضي شي، شرعاً په دې کې کومه ستونزه نشته دی. اما داسې چې د کاټن او د کریټ په سر کې غټ غټ انار ږدي، د دې لپاره چې ګیراک دوکه کړي، مشتری دوکه کړي او د هغه په سترګو کې دا ور وکړي چې ټول انار همداسې دي او حال دا چې یو پاڼه وروسته ورپسې لږ واړه دي او په بیخ کې بیخي کوچني او واړه دي، دا کار دوکه دی او د اسلام او د شریعت له نظره دا کار حرام دی او مذموم دی. فقها په تفصیل سره لیکي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 5م جلد کې 43مه صفحه کې کتاب البیوع کې باب خیار العیب کې لیکي چې د بایې لپاره حلال نه دي چې په مبیعه کې کم عیب وي هغه پټ کړي، ځکه لأن الغش حرام. دوکه او غش چې دی دا حرام دی او دا خو څرګنده دوکه ده چې ته مشتری او ګیراک نه خبرې، په سر کې دی ورته غټ غټ انار ایښي دي او لاندې دی ورته لږ غټ ایښي او په پای کې دی بیخي کوچني ورته ایښي دي. همدارنګه هدایه په 3م جلد کې په 44مه صفحه کې باب خیار العیب کې کتاب البیوع کې او بحر رایق 6م جلد کې په 25مه صفحه کې باب خیار العیب کې کتاب البیوع کې لیکي کله چې مشتری په هغه عیب باندې، په هغه نقصان باندې چې په مبیعه کې دی آگاه شي، خبر شي، نو بیا د مشتری لپاره اختیار دی ان شاء اخذه بجمیع الثمن و ان شاء رده. مشتری پوش چې په دغه کاټن او کریټ کې بره غټ غټ انار دي او ورپسې د دې غټو نه لږ کوچني دي او ورپسې بیخي کوچني دي، نو که خوښه وادي خلي او که خوښه یې نه ورردي کړي، او چې په دې باندې آگاه نه وي او بایې هغه ته دوکه ورکوي، بایې لپاره دا کار حرام دی. محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد أرمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد نورانیت د دنیا توری تیاری کړلې رڼا، درس جهان پوزلی دوشو لازمینا ترسما، اثرهای کسرا قیصر دم بدم شد منهدم، بربریتی کفر ختم شد کی آمد محترم.